درنو کتونکو نیکی هیلې او سلامونه د تاریخ د یو بل څپرکي سره ستاسو خدمت ته حاضر یو. زموږ د نن موضوع د محمد نادر خان. محمد نادر خان په 1883 میلادي کال زیږېدلی و او د امانالله خان له نږدې خپلوانو څخه و. محمد نادر خان د محمد یوسف خان محمدزي زوی و. دا هم هغه نادر خان دی چې په درېیمه انګلیس افغان جګړه کې د ټل پر مقام برطانوي پوځونو ته نه یېرېدونکې ماته ورکړه. په 1919 کال د درېیمې انګلیس افغان د جګړې په مهال امان الله خان نادر خان وزیر جنگ وټاکئ. په پیل کې د جنرال نادر خان او امان الله خان ترمنځ اړیکې بیخي دوستانه وې. لکن وروسته چې کله امان الله خان د نادر خان او برطانیا ترمنځ له اړیکو خبریږي نو یې ترمنځ بد اعتمادي رامنځته کیږي. نادر خان د ناروغۍ په پلمه له پوځ څخه استعفا ورکوي او امان الله خان په 1924 میلادي کال هغه په فرانس کې سفیر مقرروي چې وروسته دا وده هم پرېښوله او په فرانس کې سکونت اختیار کړ. بیرته افغانستان ته هغه مال راستون سو چې امان الله خان واک د لاسه ورکړی و. د 1929 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د نادر خان ورور شاه ولي خان باچا ته ماته ورکړه. د 1929 کال د اکتوبر پر 2 نیټه نادر خان د نادر شاه په نوم د افغانستان باچا سو. د حکومت د چارو سمبالولو لپاره یو لس کسیزه کونسل جوړ کړي چې اکثریت پکې د نادر خان د خپلوانو و او خلک زیات نایلی سو. خلکو داسې فکر کولو چې نادر خان به د حکومت چارې بیرته امان الله خان ته وسپاري. د داسې خلکو څخه یو غلام نبي چرخي و چې نادر خان د نورو خلکو سره د امان الله خان د خواخوږۍ په تور اعدام کړ. حکومتي چارو سمبالولو سمدستي نادر خان خپل نږدې خپلوان په انعامونو او منصبونو ونازول او مخالفینو ته سختې سزاوې ورکړې. امان الله خان چې وطن د ترقۍ او خوشحالۍ پر کم ډګر اچولی و نادر خان له هغه مخ واړوي. د امان الله خان جوړ کړي قوانین یې معطله کړل. د روسي بالشویزم نظام یې هسې هم کرکه درلوده خو د انګریز د حکومت سره یې ښې اړیکې درلودلې. برطانوي حکومت هند د حکومت برطانیا او افغان حکومت ترمنځ د 1920 میلادي کال او 1923 میلادي کال د تجارتي معاهدو پخلی وکړي. په 1930 کال د دواړو حکومتونو ترمنځ یو بله معاهده هم لاسلیک سوه. د هغه معاهدې له رویه یو وار بیا دواړو حکومتونو د ډیورن کرښې پر منلو اتفاق سره وکړي. د دا معاهدې څخه د روس حکومت دا اندېښنه په حقیقت بدله سوه چې نادر شاه ته د حکومت په سپارلو کې د برطانیا حکومت مرسته ورسره وه. د 1930 میلادي کال د مۍ په میاشت کې د امان الله خان په حق کې یو بغاوت رامنځته سو او نادر خان دا بغاوت په ډیر وحشي ډول سره
وځپي. اوس نادر خان په دا تشویش کې سو چې امان الله خان ته بیرته د واک په ورکولو کې تر برټانیا به روس ورسره مرسته وکړي. نو ځکه روس ته د دوستۍ لاس وروغځوي. خپل ورور محمد عجز خان د وزیر په حیث ماسکو ته واستوي چې د روس د حکومت سره رامنځته سوې غلط فهمۍ به له منځه یوسي. نادر خان د خلکو له زړونو څخه د امان الله خان مینه او خواخوږي لرې کولو په خاطر د امان الله خان اصلاحات معطله کړل، هم به د شخصیت سپکاوی کوي. په 1913 کال د سرحدي معاهدې وروسته انګریزي حکومت په قبایلي سیمو کې سړکان او چوکۍ جوړې کړې او سرحد نور هم محکم کړي. قبایلو په دې بد یوړل. شینوارو یوار بیا سر واخیستی. قبایلو خو یوار تقریبا پېښور قبضه کړي. د سرحد قبایلي چې ډیورنډ کرښې سره ویشلي وو، خو داسې فکر یې کولو چې افغان حکومت به مرسته وکړي. لکن نادر خان د انګریز سره د جګړې انکار وکړي. دم ګړی د پښتنو قبایلو سره د خواخوږۍ په پار سرحد پرانیستی. د انګریز د حکومت یو نیم احتجاج هم وکړي چې په نتیجه کې برطانوي حکومت خپل چلند د قبایلو سره کله سخت او کله نرم بساتلو. د نادر خان له دې پالیسۍ د انګریز حکومت دومره خوشحاله سو چې په 1911 میلادي کال یې 10,000 توپکه او 180,000 پونډ نقد کومک وکړي. د 1913 کال د جون په میاشت کې د روسي پوځیانو یوه دسته د افغانستان د ترکمنستان په سیمه کې د امو تر دریاب راواوښتو. تر 40 میله یې د افغانستان خاورې ته ننوتل. د دې روسي پوځي دستې موقف دا و چې هغوی د ابراهیم بیک په نیولو پسې راغلي دي. د بچا سکاو ملګری دی او د روس حکومت ته مطلوب دی. خو د افغانستان حکومت تر کلک احتجاج وروسته بیرته دغه روسي پوځیان وګرځېدل. لیکن نادر خان ته دا اندېښنه ورپیدا سوه چې دا پیښه دویم وار هم تکرارېدلی شي. د 1913 کال د اپریل په میاشت کې د نادر خان ورور شاه محمود خان ابراهیم بیک ونیوی او د روس حکومت ته یې وسپاري. دا ډول د روس د حکومت سره اړیکې بیرته دوستانه شوې. نادر خان د روس سره د یو بل پر خاوره د تیري نه کولو تړون هم لاسلیک کړي. نادر خان په 1913 کال د لوی جرګې د لارې د خپل حکومت رسمیت ترلاسه کړي او د اساسي قانون په چارو بوخت سو. ویل کیږي دا لویه جرګه د نادر خان په امر 286 نفرو برخه اخیستې وه. د جرګې برخوالو دا اعلان وکړ چې د امان الله خان ټول جایداد به نور د حکومت ملکیت وي. د ګټې او وصولۍ برخه به امان الله خان ته نه ورکول کیږي. د جرګې برخوالو امان الله خان د قیمتي شیانو او د جواهراتو د تاج په وړلو تورن کړ. حال دا چې په حقیقت کې افغانستان د جواهرو تاج درلودی نه. د امان الله خان د تګلارې په تعقیب نادر خان د ایران او ترکیې د حکومتونو سره دوستانه اړیکې
جوړې کړې. ترکیه افغانستان ته خپل کارپوهان راواستول چې د افغانانو سره په پوځي ډګر کې مرستې کولې. هم د ترکیه حقوق پوهانو یا قانوني ماهرینو د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې مرسته وکړه. د اساسي قانون لرویه دا پریکړه وسوه چې باچا به د وطن چارې د شرعي او سیکولر قوانینو دواړو د لارې په کار اچوي. په 1930 کال نادر خان د سعودي عرب او عراق سره هم دوستانه اړیکې جوړې کړې. همدا ډول په نورو اسلامي هیوادونو کې هم د افغانستان محبوبیت احساسېدی. نادر شاه غوښتو د امریکا سره هم دوستانه اړیکې ولري، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته چندو ارزښت ورنه کړ. نادر خان نور اصلاحات هم وکړل، په ځانګړې توګه د زده کړې یا تعلیم اړخ ته یې جدي پاملرنه وکړه. لیسې او مکتبونه یې جوړ کړل، خو په ډېر محدود تعداد سره، او هغه هم یوازې د هلکانو دپاره. نادر خان ویل تعلیم عامول نه غواړو، په ځانګړې توګه د انجونو تعلیم، او موږ نسو کولای ملایان د ځانه خوابدي کړو ترڅو په خپله ملت د دې لپاره آماده نشي. د امان الله خان سره د خلکو مینه او خواخوږي ورځ تر بله زیاتېده. همدا سبب و چې یوه افغان محصل په برلن کې د نادر خان ورور ځکه ووژي چې هغه محصل ځان د امان الله خان د احساناتو پوروړی بلی. د 1933 میلادي کال د سپتمبر پر 1 نیټه په کابل کې یو بل افغان محصل د برطانیا سفارت ته ورننوت. د برطانوي د ګراج نګران او نور هندي ملازمین ووژل. امان الله خان په خلکو کې زیات محبوبیت درلود. نادر خان په زندان کې د امان الله خان خواخوږي بندیان اعدام کړل چې په هغو کې یو جیلاني او بل ولی نومېدی. تر اعدامېدو د مخه نادر خان څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ماشومانو پر زده کړو یا تعلیم دې د بندیز امر برته واخلي، خو نادر خان یې دا غوښتنه رد کړه. نادر خان به اکثر بریالي محصلینو ته په خپل لاس د بریالیتوب اسناد ورکول چې دا ډول هغوی لا تشویق سي. همدا کار د نادر خان د مرګ پیلامه سوه. نادر خان د 1933 کال د نومبر د میاشتې پر 8 نیټه په دلکشا ماڼۍ کې د نن هغه مال یوه محصل محمد خلق 3 مرمۍ وویشتې چې په محصلینو کې د بریالیتوب اسناد ویشل. ویل کېږي دغه محصل د غلام نبي چرخي دیني زوی و. غلام نبي چرخي په 1932 کال د امان الله خان په حق کې د بغاوت غږ پورته کړی، خو نادر خان هغه اعدام کړي. ځینې لیکونکي لیکي چې وروسته خلق ګوند د همدغه د نادر خان وژونکي محمد خلق په تړاو رامنځته سو. د نادر خان تر مرګ وروسته یې 19 کلن زوی ظاهر شاه د افغانستان نوی واکمن سو. لمن مې د ګلونو ډکه آباد او شاد اوسئ.